د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. افغانستان لپاره د روسي سفیر دیمیتری ژرنوف له یو روسي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې هیواد افغانستان ته د نفتي او خوراکي توکو صادرات زیاتوي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د بهرنی چارو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د عقیدتي درسونو د لومړۍ دورې پایغونډه کې ویلي چې بهرنی چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د اسلامي نظام استازولي کوي، نو لازمه ده چې کارکوونکي له اسلامي احکامو خبر وي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په ترکیه او سوریه هیوادونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله د قربانیانو له کورنیو سره خپله غمرازي شریکه کړه. لوړ زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت لخوا د مرکزي پوهنتونونو 800 شاوخوا استادانو لپاره 3 ورځنی دیني او علمي سیمینار د کابل مرکزي پوهنتون کې پیل شو. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د مرکزي پوهنتونونو د استادانو په علمي او دینی سیمینار کې ویلي چې اسلامي امارت د مطبوعاتو پر ازادۍ باورمند دی، نو نوموړي له رسنیو غوښتي چې د جوړ شوي اصول او چوکاټو سره سم د نشرات وکړي او د بې اساسه خبرونو او اوازو له خپرولو دې ډډه وکړي. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده او په کابل کې یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو په اساس د کندهار ولایت اړوند محاکمو کې تازه او نوې ګمارنې ترسره شوې دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي موږ د افغانستان د تحصیلي نظام پرمختګ او پراختیا غواړو او د افغانانو عزت ساتلو ته ژمن یو. نوموړی زیاتوي په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه نه پرېږدو او په مېړانه د افغانستان له استقلالیت څخه دفاع کوو.